سلامونه دوستانو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. موږ په تیر درسونو کې د present tense څلور زمانې مو لکه simple present tense، present continuous tense، present perfect continuous tense او present perfect tense. په دا درس کې به simple past tense زده کړو. خو که چیرې تاسې هغه ویډیوګانې نه وي کتلې، د دا ویډیو په ډسکرپشن کې هغه څلور زمانې لینکونه پیدا کولی شئ. راځو خپل د درس پر لوري. لومړی راځو simple past tense تعریفو، وروسته structure یې زده کړو او د هغه وروسته به جملې ولیکو. Simple past tense shows an action which is started and finished in the past in a specific time. Simple past tense یا هم ساده تیره زمانه هغه عمل څرګندوي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی وي او همدارنګه په تیر وخت کې ختم شوی وي په یو معلومدار یا مشخص وخت کې. د simple past tense structure داسې دی: subject plus second form of the verb plus object. د دې زمانه کومکی فعل یا helping verb یا هم auxiliary verb عبارت دی د did څخه. لکه څرنګه چې دا زمانه یوازې یو کومکی فعل یا helping verb لري، نو did د ټول سبجیکټونو لپاره استعمالیږي، که مفرد وي که جمع وي. مثلا he، she، it، I، they، you، we د ټول ضمایرو سره did استعمالیږي. راځو څو مثالونو ته. She ate the fruit. دا میوه وخوړل. په دا مثال کې she subject دی، ate د verb یا د فعل دوم حالت دی، eat اول حالت دی، ate دوم حالت دی او eaten دریم حالت دی. نو لکه څرنګه چې دا زمانه په structure کې د verb دوهم حالت استعمالیږي یا past form استعمالیږي، نو موږ نه eat استعمالو او همدارنګه نه eaten، صرف د verb دوهم حالت ate. She ate the fruit. دا میوه وخوړل. تعریف ته په کتلو سره موږ ویل هغه عمل شوی چې په تیر وخت کې شروع شوی او په تیر وخت کې ختم شوی وي په یو مشخص وخت. نو دلته موږ کولای شو چې د she ate the fruit سره دلته وخت هم ور اضافه کړو. مثلا دا میوه څه وخت وخوړل، موږ کولای شو وخت ور اضافه کړو ځکه دا زمانه هغه عمل څرګندوي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی او ختم شوی وي په یو معلومدار وخت کې، یو مشخص وخت کې ختم شوی وي. موږ کولای شو وخت ور سره استفاده کوو. مثلا she ate the fruit yesterday. دا پرون میوه وخوړل. we teach the students. موږ شاګردانو ته درس ورکړل. موږ کولای شو وخت هم ور اضافه کړو. څه وخت مو درس ورکړل. we teach the students the day before yesterday. موږ وړمه ورځ شاګردانو ته درس ورکړل. they went outdoor. دوی د باندې ولاړل. موږ کولای شو مشخص وخت هم ور واچو چې دا کار څه وخت سر ته رسیدلی دی، څه وخت دی د باندې تللی دی، کولای شو وخت مشخص کړو. they went outdoor 1 hour ago. دی یو ساعت مخکې د باندې ولاړه. he sang a song. د سندره وویل. ګوره په دا مثال کې د کار د سندره ویل په تیر وخت کې شروع شوی او همدارنګه په تیر وخت کې ختم شوی دی. خو کولای شو موږ وخت هم ور واچو چې دا کار وخت مشخص کړو چې په څه وخت باندې د سندره ختم شوی دی. مثلا he sang a song last week. د تیر هفته سندره وویل. نو د simple past tense او د present perfect tense ترمنځ فرق دا دی چې present perfect tense هغه عمل څرګندوي چې تیر وخت کې شروع شوی او په نږدې تیر وخت کې ختم شوی وي، په نامعلوم وخت کې. وخت نسو استعمالولی چې دا کار څه وخت ختم شوی دی. خو په simple past tense کې وخت استعمالولی سو. مثلا په present perfect tense کې موږ ویلی سو I have written my homework. ما خپل کورنۍ کار لیکلی دی. خو موږ وخت نسو څرګندولی چې څه وخت ما لیکلی دی، پرون مې لیکلی دی، نن نسو. که چیرې غواړو وخت ورسره یاد کړو باید د simple past tense څخه استفاده وکړو ځکه simple past tense هغه عمل شوی کوم چې په تیر وخت کې په مشخص وخت کې خلاص شوی وي. موږ کولای شو ووایو چې I wrote my homework yesterday. ما پرون خپل کورنۍ کار ولیکل. موږ نسو ویلی I have written my homework yesterday. دا جمله غلط دی. موږ د present perfect tense سره وخت نسو استعمالولی، د simple past tense سره استعمالولی سو. دا څه د simple past tense او present perfect tense ترمنځ توپیر. ګورئ که چیرې غواړئ د simple past tense جملې منفي یا سوالیه کړئ نو موږ د did څخه کار اخلو. د یادونې وړ ده کله چې did په simple past tense کې راځي نو د verb دوهم حالت په لومړی حالت باندې اوړي ځکه did خپله د verb دوهم حالت دی. مثلا په دا جمله کې she ate the fruit.
دا میوه وخوړل. اوس که موږ دا وغواړو منفي کو نو did ور اضافه کوو. She did not eat the fruit. ګوره مخکې د verb حالت دوهم و. at د verb دوهم حالت و. خو کله چې موږ did ور اضافه کړه نو at خپل د لومړي حالت ته راوګرځېدی. base form. ګوره at په eat باندې واوښتل. verb خپله did چې دی د did د do څخه اخیستل شوی دی. د do دوهم حالت did دی. نو کله چې په یو جمله کې did راسي د verb دوهم حالت په اول حالت باندې اوړي یا base form باندې اوړي. راځو نور مثالونو ته. We teach the students. موږ شاګردانو ته درس ورکړل. ستاسې په نظر که موږ دلته did ور واچو دا جمله منفي کو teach په څه باندې اوړي؟ ګوره teach څخه ed ایسته کېږي د verb base form یعنی verb لومړی حالت ته راځي. ګوره we teach the students موږ شاګردانو درس ورکړی teached. خو کله چې did ور واچو we did not teach the students موږ شاګردانو ته درس ورنکړه. ګوره did مو ور واچوئ teach لومړی حالت ته رالی. او همدارنګه کله چې جمله سوالیه کوو په همدې شکل باندې verb لومړی حالت ته راځي. مثلا they went outdoor دوی د باندې ولاړې. خو که چیرې وایو که دا سوالیه کو آیا دوی د باندې ولاړې did خو helping verb دی نه. اوس did سر ته راځي. did they go outdoor ګوره went په go باندې واوښتي. went د go دوهم حالت دی. خو کله چې did رالی went په لومړی حالت واوښتي. د verb base form استفاده کیږي بیا. Did they go outdoor؟ بل مثال He sang a song د یو سندره وویل. خو اوس موږ did ور واچو He didn't sing a song د سندره ونه ویل. که چیرې دا جملې ته ښه متوجه سي ګوره did مو ور واچوئ sang د verb دوهم حالت په لومړی حالت واوښتي ځکه موږ did ور واچوئ. did موږ ویل د do دوهم حالت دی. کله چې did ور واچو نو verb لومړی حالت ته راځي. He didn't sing a song د سندره ونه ویل. Did he sing a song آیا د سندره وویل؟ نو همیشه مو په یاد وي کله چې د simple past tense جمله منفي یا سوالیه جوړو did ور واچو او کله چې did ور واچو د verb دوهم حالت لومړی حالت ته راځي. د یادونې وړ ده چې simple past tense زموږ تیر عادتونه هم څرګندوي. هغه عادتونه چې موږ په تیر وخت کې درلودل او اوس یې نه لرو. کله چې موږ غواړو خپل د تیر عادتونو یا عاداتو په باره کې خبرې وکړو نو د simple past tense څخه استفاده کولای شو. مثلا He studied many hours every day. دی به ډیر ساعتونه هر ورځ درس ویل. نو په دا مثال کې دا څرګندېږي چې ده به په پخوا زمانه کې هر وخت ډیر ساعتونه درس ویله. یعنی د ده دا عادت و چې ډیر درس وایي په پخوا وخت کې. بل مثال She always carried an umbrella. دا به هر وخت د ځان سره سایوان وړله. ګوره دا عادت شي چې پخوا زمانه کې دا داسې عادت درلودی چې هر وخت به د ځان سره سایوان وړل. نو دلته په دا جمله کې د دې د تیر وخت د عادتونو په باره کې خبرې کیږي. We always went to picnic with her. موږ به همیشه د دې سره میلې ته تللو. ګوره دا زموږ عادت و. موږ به همیشه په تیر وخت کې د دې سره میلې ته تللو. د یادونې وړ ده چې موږ یو بل سټرکچر هم لرو چې زموږ تیر عادتونه څرګندوي چې موږ پخوا زمانو کې هغه عادت درلودی او اوس یې نه لرو. هغه د used to structure دی چې په راتلونکي درسونو کې به هغه هم ووایو. د نن درس مو همدومره و. که چیرې تاسې کوم سوال یا پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. زه حتما جواب درکوم. مننه چې تر دې دمه راسره واست. د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب مو هیر نسئ. ښه وخت د خدای په امان. And tell me what's wrong and why